ناشنا شان دی د حضور پاک مبارک د مدینی منوری د جانان مبارک او ما تو گورے جی حضور پاک مبارک د مدینی منوری جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اگیت اللہ دا سے شان و کمال ورکڑے وی کہ دا سے کمال بل چاہتا ندی ورکڑے یوسف علیہ السلام دا مصر پا بازار کی خرشوی دی نبی مبارک تجارتی قافلی سر راغلی دی ولاړ دا مصر دی منڈے دا یوسف علیہ السلام دا مخ نندارہ کڑی دا دلتا سوداگر دا حضور دا مخ تماشا کئی سناشنا کیف دے سناشنا خبر دا دا کم انسان چی بولی کئی پا منڈے کی تبشور عمل سے بوالا میا بلدہ سی مرگری پا منڈے کی لگیاوی او آغاز کی دا پدی دا پدی دا پدی دا پدی او اخیر کی ہوئی دا دا دش دا قصبل کسوی دا پدی دا پدی دا پدی او بیاوی دا دا دش دا سی پا مزا مزا یو شی یادے کہ پروٹو یادے یا مثال پا طور بانی سبزی یادے اگر ڈیری جوڑ کری دا اللہ خو عجیبہ نظام دے کنا دا پدی یا انسان دی او زی ٹیکالی ٹیکداری یہ لکا کدا بلڈنگ چاہ دگا کدا تعمیر پدی 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 نو پا لکو روپے بانے آغم بیا دگا کی نو ما تو گورے دا ہر چاہی اخپل وزن دے نو دغه دوران کې چې کم کس دا کار کو کنه سوداګر دا چې کته نو آغا د قافلی سامان ته نه کتاغه د مدینی د جانان د مخ په تماشا دی دا چې کته سامان ته نه ګوري لاړنو یو چن دو چن دری چن سلور چن پینځه چن مخ کې روان دي سامان په ځای پاتې شه د حضور د مخ مبارک خرید و پیروخ شروع دی چه لسچند تو رسید کسان آواز ورکی کم خواروانی و تویبت دا پدی دا قافلی دون ہے سو چند زیادہ گٹیو کا چاور توی دا اللہ بندہ تاکو دا دی سودا بایا کم دے تو رسول آگوی ما سودا تنی دی کتلی وی چاہتا دی کتوی زد دی مخ پا تماشا کتلی زولانا کس با حضور مبارک تکتا چه دا کم انسان و سرقوا کی ولار دی دا خسون خیستا مخ ولا خدای ورکڑی دی پسان پیشوی دی ما دا حضور مبارک دی مخت پا تماشاو ما چه دا سی مخ ما دا مصر دروازو دا مصر مندو خود یوسف علیہ السلام حسنم کتلی دی خوننی دا مدینی دا جانان چه حرم مبارک ہولی دا چه دا دی رگٹو شمیسرن می غلام ہوئی چه واللہ راروانیم قافلہ کی یو خو پا سوری رالم گرمین خبر شوی نیم دوی مدا اونو کانو پا نبی علیہ السلام سلامون کول او چه پا مصر دا تماشولی دا چه دا قافلہ خوزم مخ کم راغلیم دا سو چند گٹو شوا اللہ دا مدینی منوری جانان لدون گٹو ورکا چه دا سی چالم نو ورکڑی واپس شرازی نئے ما تو گورے بی بی خدیجہ مبارک دا سی براو خطا او دا دی مخ مبارک دا قافلی درات لوٹیم دی بدی تا تماشا کئی شیر دا بسوک کو اخبر آرسی نچوی کتا دا مدینی منوری جانان مبارک قافلی سر واپس را روان دی بی بی خدیجی مبارکی تا اللہ رب الجلال تمامی پردی کلو کری دی او بی بی خدیجی مبارکی اللہ رب الجلال بدا نبی مبارک تعالی در کئی دی نبی مبارک سر وستاد جنڈی رئیس اللہ تیرے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ دا سرور کونین دا مدینی منوری دی جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مخبت ما شبان لیا انہی و تتازیم البسید بانی دکانو دونو نسلام نرا روانی اے گلنو را دی شکل قافل رو رسید اللہ میسین نمی غلام را لو بی بی خدیجی نور کلمیم سفر نکڑی دی خدا سے سفر زما چتم نصیب شوی ندے دا سی عظیم انسان را سردی قافل کی مرگرے شوی ہو
چې پلار بروانو کانو نب سلامون راتلل اونو نب د مدینی منوری په جانان سلامون راتلل او پلار کې دراهبینو سره ملاقات راتلل او دغه مخجی بننداری وی راهبینو دا دندار او دا تماشا کتلا د مبارک دو دوها مخنندار مبارک کولا د سرور کونین د مدینی منوری د جانان د مهر نبوت مبارک د خیوگی دلالی مهر نبوت مبارک ویزان دعا داغی نندارا راہبین کولا او د مصر پا بازار کی اللہ پاک دو نگٹور کھڑی دا او مصر غلاما ماتا موایا ویولے تماتا علم الیقین وے او ضرط دا عین الیقین خبر کھوما اخو تالی کلی لیدلی دی عین الیقین سر تماتا غوے او ما پخبل استرگو تماشاو کا نو یو ستا بیان دی او یو دا تزب بیان کو ما پخبل استرگو دا دی نبی شان مبارکو لی دا یو خواندر بی بی خدیجی مبارکیو اغا وفات شو بیا بلو که اغم وفات شو باس بیا نور بادشاہانو دا نکاح پیغامون را لگل بی بی خدیجی مبارکی انکار کو باس خوشی دا مدینی جانانی لی دا کنا یروی زغوارما چه دا دی نبی مبارک زخادم شما زکر دا دی زما خادمان دی نوکران دی زما خدمتو نکای زغوارما چه قربان زد دی نبی خادم شما اور رشا خبر دا دلی بی بی خدیجی خادمان نوکران چه اللہ دا مدینی دا جانان پنیکا کی راوستا طول خادمان بی ازان ندر کری دا اللہ جل جلالہ عجیبا نظام دے ما تو سگورے جی دا سرور کونین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خکل رخصار نبوت بانے مائی نشوا یک دمی و تویلی اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ محبوبا زوار ما قربان ما تلویلوی بادشاہانو دنی کا پیغامون رالی گری چی ما پنی کا بانے والا زد سر نکاح کو ما انکار کرے دے خو اے دو کونو سردارا زپخ پلتا توے مزتا سر نکاح کو ما دا مدینی جانان ورطوی زد داسی نکان کو ما زما کور کی زما مشربی طالب سے موجود دی زبد مشرانو پا نگرانے کی وعد کو ما دیر خدا بی بی نفیسیم لے گلے و بی بی خدیجی مبارک دادا بی بی خدیجی مرگرے و اوے حضور مبارکم لار و توی اکا جانا وی ہاں وی دیر گٹا خدای راکا خو بی بی خدیجہ یو پیغام پیش کئی وی سا وی قربان اگوی تاثر نکاح کم دا دین بغٹا خبر کمی چی بی بی خدیجہ خو مالدار بی بی دا خو بڑی رخی بی بی نفیسی تیموی او قربان اجازتی ورکا چی بلکل دیر خدا بی بی خدیجی مبارکی قبول کوی بلکل زمام خو خدا دا نکاح خطبہ چیوا ناغا بی طالب سیب تلاوت کا دا مدینی دا جانان عمر مبارک پینزی وشکال دے او دا بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ عنہا عمر مبارک سلویخ کال دے چی دا مدینی دا جانان مبارک نکاح شوا نکاح کی یو مرحلہ بل رازی چاگیتا دا جنگ یو مقوی اس باری کسان ہوئی چیرہ جنگ لپکار دیو کنی دی پکار بہتر دا چی دا سے کسان لار شی اگر چی خلق حلق دی چی آگا و تخپل لور پخپل راولی خونا دا دی زنانہ یو عزت تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بی بی خدیجہ مبارکہ خپل کور تراوستن حضور مبارک سرد خپل قریش و خاندان ورغلی دی مبارک ورغلی دو چی بی بی فاطمه و دول شیر خدا مبارک دا بی بی فاطمه حضور مبارک پخپل روسته دو دروازه کی و تپریخ
د مدینی منورې جانان مبارک دغه عملم نو دی جنج کی یو مرحله خامخا دغه راځي لکم دی خاندان دی لک سڑی دی دا قریشو او لکی زنانه دی اس دا مرحله دا بی بی خدیجی مبارکی دروازی پوری تک دی نو دا تک چکل روانی دو کی شو چه اس بی بی خدیجه مبارک اخپل کور تراولی نو دا مدینی منوری جانان مبارک دا سی پسڑو کی نظر واچو چه یو خم احفلی خوا د چا د زوی واده پروګرامي نو زوی دی چې زوی وي هغه دا تماشا دا ننداره کوي مبارکه دا تماشا کوي اے چې دا سي مخامخ نظر واچو په سړو کې دا سي کته د سترګو نه غټ اوښ کې راتوي شو مبارک په جړاش تمنا صدا اوخ کی ولی را لده خود خوشحالی موقع حضور صلاة و سلام دستر کو نوخ کی ولی را لی اسمان تے داسیو کتا ویلہ العالمین زما دوا دا پروگرام دی نکاح بیدا کاش خدایا چدر زبا پلار عبداللہ سیب جودیوی او پدی نکاح سفر کرا سو یوزی روانوی سونا خوانو بزرے کریوان سونا خون بے کڑاو چه پلار بیوی چه کم از کم پدی نکاح کی او پدی وعده کی ہما سر یوزے ہم سفر وی نو دیر خون او دیر مذہبے کڑیوا دیر خون بے کڑیو در رب العالمین نظام تو گو رچه سڑو کیوں کتا پلار نشتا وچی بی بی آتکی تے مخراوارو دا قریشو دا خاندان زنانشتا نو بی اسمان تو کہتے چی یا اللہ پسڑوں کی بی پلار نشتا اور پسرانوں کی بی مور نشتا کاش کا خدای نے بی مور جو دیوی اور پدی سفر ناصرت لی سونا خوان بے کرے چه دواد ظلمی روانی او پدغ سفر کی وہ سر پلار موجودی او پدغ سفر کی وہ سر مور موجودی دا پلان او دا مور تپوس دا مدینی دا جانان نو کا نن بدبا دی کسان او دا مور پلان قدر بنکئی حضور سلام محسوسی چکاش خدای چی پسڑو کے پلان روانوی او پا زنانو کی می مور مبارک روانوی سونا خوانو سونا مذہبے کڑیوا چی دا مدینی جانان پا جڑا شکنا نو دا اللہ غوٹی فرشتی آسمانو نو پا جڑا شو تولی فرشتی خدای پا جڑا شوی اللہ تو وطاوئی چی سند علم وطاوئی فرشتو ونی جاڑے یا اللہ نستا دا دو کولو سردار دا نکاح پروگرام دے دوا دا پروگرام دے اگر پلار بسی جاڑی مور بسی جاڑی اللہ ورطوی فرشتو مجاڑے انی اعلم ما لا تعلمون زب آغا شی علم امتاسو پہ نپوئی گے پریدے ماتا فرشتو کہ زمان محبوب مبارک نن خفدے چھے پسنوں کی پلار نشتا پزنانوں کی مور نشتا خفکی گئے ماں مور پلار بوسر دا بی بی خدیجی درشری لطلا خفکی گئے ماں محبوبی کریم مبارک جبیل السلام اللہ را لیگی جی زمان محبوب تو ہے چھے میں خفکی گا کہ خفکی گی اللہ وی بیازا خفکی گا اس بخفکی گا با تب بخفکی گا زخفکی گا با قربان مخفکی گا اے فرشتگان اللہ رشائی نن بزماد مدینی منورے دا جانان پا برات کے او پا جل کی دا بی بی خدیجی دروازی سرکا مور او پلاری نشتنن بوسر دمام مقرب فرشتی اگر دروازی لروانی لگ درد اخلاصا آغا مقرب فرشتی بنن آغا دروازی توسر روانی خفکی گے ما تو سگورے جبیل السلام راغی محبوبی کریم توئی اے دا اللہ محبوبہ کمی محسوسے زکپلار نشتا کمی محسوسے مور نشتا خو خیر محبوبی کریم اللہ وی انشاءاللہ خوشحالی منو کا او تا تمڑیل وی شان در کڑی دی که نند سر مور و پلار نشتا
نو زما مقربي فرشتي د بیبي خدیجې دروازې سره تا سره یو ځای روانې دي